که چېرته ومې کړي ژوند مرګ سره ټکر مثلا که چېرته ومې کړي ژوند مرګ سره ټکر مثلا سترګو ته وبنیسې پیسکه د څادر مثلا خدایه ګناه خو نه ده ته خو به ناراضه نه شې خدایه ګناه خو نه ده ته خو به ناراضه نه شې که یو بنده ته دی خطاب وشي د لمر مثلا فضل ربي شاهد او بختیار مجید زوی مو بیا هر کله کوو هیله ده چې رک روغ اوسئ او د صحت جامې پر تن ولرئ دا ځل مو له یو نوي لیکوال او شاعر سره ایوبي سره د ډېرې خوالې راغلي یو تر څو تاسو د ایوبي صاحب په ژوند باندې خبر شئ او د شاعرۍ څخه خوندونه واخلئ نو په سر کې له ایوبي صاحب څخه پوښتنه کوو چې څه باعث شولی چې تاسو شاعر شولی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د څلور لسیزې تقریبا کېږي چې جګړه ده نو د همدې جګړې او ځینې نور مشکلاتونه ول چې موږ وهڅولو تر څو پورې شعر او شاعرۍ ته مخه کړو غیر د جګړې نه نور په وطن کې مشکلات دي نو د په همدې خاطر باندې د همدغه جګړو لامل غمونه ول دردونه ول زه دې ته وهڅولم تر څو شعر او شاعرۍ ته مخه کړم ډېره مننه ایوبي صاحب که دا راته ووایې چې د شعرونو تعداد دی تر دا مهاله څومره دی شعرونه مې لیکلي دي ډېر مې لیکلي دي خو تعداد داسې دقیق ما ته معلوم ده لیکلي مې دي ما خو داسې و چې مخه مې شاعرۍ ته وکړه لیکل به مې په کتابچه کې به راسره وو بیا کتابچه ورکړه زه به په قصه کې نه وم اوس مې یو څو کتابچو کې راغونډ کړي دي نو تر 80 او 15 اتیا پورې دي ډېره ښه ده ایوبي صاحب که دا راته ووایې چې زده کړې مو څومره کړي د زده کړو باره که راته ووایې زده کړې نو لیسانس ته رسېدلی یم انشاءالله چې هیله لرم چې ماستري مو کوم او د ماسترۍ لپاره انشاءالله اقدام کوم څه مشکلات دي مشکلاتو نه الله پاک مې وباسي ماسترۍ ته انشاءالله اقدام کوم زده کړې تر لیسانس پورې شوي دي او د قندهار پوهنتون د شریعت پوهنځي نه فارغ یم د فقه او قانون د څانګې نه ډېره ښه ده الله دې په ژوند کې نور هم کامیاب لره لیدونکي په انتظار کې نه پرېږدو راځو له تا نه شعرونه اورو او ته به لیدونکو سره خپل څو شعرونه شریک کړې چې لیدونکي ترې خوند واخلي او موږ هم ترې خوند واخلو یو شعر مې په 1496 کال کې لیکلی ده د سولې په هکله باندې په قندهار ولایت کې هم دا شعر مې لیکلی په قندهار کې هلته پوهنتون کې یاره به راولې په کور د هر افغان کې سوله یاره به راولې په کور د هر افغان کې سوله موږ درنه غواړو په دې ګران افغانستان کې سوله سوله کې خیر ده آبادي ده ترقي د هېواد سوله کې خیر ده آبادي ده ترقي د هېواد جنگ کې خیر نشته ستایل شوی په قرآن کې سوله نور له قتلونو ستړي شوي یو رحیمه ربه نور له قتلونو ستړي شوي یو رحیمه ربه تل درنه غواړو په هر کور د مسلمان کې سوله خسته هېواد مو په اورو ستی ستی شو د جنگ خسته هېواد مو په اورو ستی ستی شو د جنگ خسته هېواد مو په اورو ستی شو د جنگ له جنګه ستړي یو نور غواړو په هر آن کې سوله په ګران هېواد کې د جنګونو سلسلې ختمې کړه په ګران هېواد کې د جنګونو سلسلې ختمې کړه چې دعا تل کوو همدا وي په زبان کې سوله ربه آرامه قراري پر ګران هېواد راوله ربه آرامه قراری پر ګران هېواد راوله چې اندلي به یې ووینمه هر مکان کې سوله چې اندلي به یې ووینمه هر مکان کې سوله لکه سوله لیونۍ څومره نازونه کوې ته لکه سوله لیونۍ څومره نازونه کوې زه لکه وران افغانستان درته اړتیا لرمه ایوبي صاحب که لیدونکو ته خپل یو بل شعر ووایې نو لیدونکي به ترې خوند واخلي خوند به وکړي زیات لکه مخکې چې څنګه ما وویله چې هېواد کې جنګي حالات دي نو ټول د سولې ارمانجن یو اکثریت شعرونه ما په سولې باندې سرخي او دا هم ظلمي باندې په دې شعر کې غږ شوی ده چې سولې ته مخه کوي دې جنګونو نه چې شانه خېږي او په دې جنګونو کې موږ او تاسو نه د هېواد آبادۍ شته او نه موږ او تاسو ته کوم ګټه ده نو شعر په 1495 کال کې لیکل شوی راپورته شئ ظلمیو راپورته شئ ظلمیو یو تړون نه دی پکار د سولې تر چوکاټ لاندې ژوندون نه دی پکار غیرت کې خو تر هر چا رسیدلی په جهان یو غیرت کې خو تر هر چا رسیدلی په جهان یو همدې غیرت لپاره مو یو یون نه دی پکار تر څو به د مرګونو او دردونو سلسلې وي تر څو به د مرګونو او دردونو سلسلې وي هېواد کې مو یو بل شانتې بدلون نه دی پکار نړۍ چې په عصري ټکنالوژۍ سنباله شوې
نړۍ چې په عصري ټکنالوژي سمباله شوې همدې ټکنالوژي ته وختون نه دی پکار. راځئ چې سره یو شو دا پردي به ورک کړو. راځئ چې سره یو شو دا پردي به ورک کړو. د خپلو په منځو کې مو سمون نه دی پکار. ډېر ښکلی دا یو ځل بیا وایه. راځئ چې سره یو شو دا پردي به ورک کړو. د خپلو په منځو کې مو سمون نه دی پکار. راسونه سره یو کړئ اتفاق اتحاد راوړئ. لاسونه سره یو کړئ اتفاق اتحاد راوړئ. له دې جنګ او وژلو نه خلاصون نه دی پکار. که یو نشو ورکیږو زما ګرانو هیوادوالو، که یو نشو ورکیږو زما ګرانو هیوادوالو، د ځان اصلاح لپاره مو لټون نه دی پکار. تر څو به اندلیب د شعر په ژبه نصیحت کړم، تر څو به اندلیب د شعر په ژبه نصیحت کړم. لښکرو د پرنګ ته یو پاڅون نه دی پکار. لښکرو د پرنګ ته یو پاڅون نه دی پکار. له ایوبي صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ دعوت یې ومنه او له موږ سره خپل شعرونه شریک کړه او خپله قیمتي وخت یې موږ ته راکړه. له درنو هېوادوالو هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره ملاتړي پاتې شوي دي او زموږ چینل سبسکرایب کړی ده او د نوو شاعرانو له ژوند او شاعرۍ خبر شوي دي. دوی له شعرونو یې خوند اخیستی ده. تر بلې خپرونې پورې چې زه فضل ربي شاهد او ملګری را سره بختیار مجید زوی له یو نوي لیکوال او شاعر سره ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تر هغې پورې موږ ته اجازت راکوئ. د الله په امان.